دا د هالنډ هیګ ښار دی. هالنډ یعنی دنهام بولی. فرانسویان لا های تلفظ کوي. ایرانیان د فرانسویانو په تقلید لا هید بولی. دا نوم له هالنډ هالنډۍ کلمې څخه اخیستل شوی چې د حصار یا د ښکار ځای معنا لري. دا ښار په نړۍ کې له دې کبله ډېر مشهور دی چې د عدالت نړیواله محکمه، د جرمونو نړیواله محکمه او د حکمیت دایمي محکمه هلته کېږي. د سولې او عدالت د محکمې په خاطر هیګ د سولې نړیوال ښار بلل کېږي. هیګ یا هاګ د هالنډ اداري او حکومتي پلازمېنه ده. د هیواد کابینه، جنرالان، ستره محکمه او ملي شورا په هیګ کې وي. خو د هالنډ رسمي پلازمېنه بیا امستردام دی. دا ښار د هالنډ په لویدیځ ساحل کې دی. همداراز به لسګونو نورو مهمو نړیوالو سازمانونو او تړونونو لکه د کیمیاوي وسلو د بندي سازمان او یوروپول کوربه دی. دا ښار د کلتور، تاریخ او معاصرو ښکلاو یو ګډ ترکیب وړاندې کوي. د شیفینګن په ساحل کې کافي سیمه لري او څو مشهور موزیمونه او تاریخي ځایونه پکې دي. د هیګ د مرکزي ښاري برخې نفوس 80 زره دی، خو لوی ښار چې امستردام هم پکې شامل شي 2 میلیونه او 600 زره نفوس لري.